هر کال د مرغوم یا جدي پر 15مه نیټه د هیواد په تودو سیمو کې 4 میاشتنۍ ازموینې پیل کیږي چې ننګرهار هم د تودو سیمو له ډلې دی. د مرکز جلال آباد ښار په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې چهارنیمه ازموینې پیل شوې. د جلال آباد ښار کې د یو شمېر لیسو مسؤلین وایي په ټوله معنا 4 میاشتنۍ ازموینو ته چمتووالی لري او په پوره شفافیت سره به ترسره شي. او د شفافیت په اړه تاسې چې راننوتئ تاسې ته به د ثانیې هم پته لګېدلي چې د شفافیت په منظور باندې څومره ښایسته او په عمودي او افقي قطارونو برابره صحنه د زده کوونکو برابره شوې ده او جوړه ده، او انشاءالله شاګرد هم په دې پوره یقیني او باوري دی چې دلته په ازموینه کې 100% شفافیت موجود دی. دوی زیاتوي استادانو په رښتینولۍ له شاګردانو سره هڅې او زیار ویستلی چې په پایله کې به یې استادان د خپلو کړو کوښښونو پایلې هم وګوري. دغه راز زده کوونکي وایي پوره چمتووالی د ازموینو لپاره نیولی، پکې به بریالي او ښې نمرې به واخلي. د خوشحالۍ ځای دی چې زموږ 4 میاشتنۍ ازموینه راورسېده او 4 میاشتې موږ او د تدریسي بهیر ښه خوندور تیر کړ او ښه خواري مو پکې کړې ده او دا هیله لرو چې پکې به په ښه نمرو سره بریالي شو. زده کوونکي وایي استادانو ورسره پوره خواري او هڅه کړې. دوی غوښتنه کوي چې د ازموینو روانه پروسه باید په ښه ډول ترسره شي چې چاته پرې اعتراض نه وي. پوره آمادګي زموږ چهارنیمه امتحان ته نیولې ده تر څو ښې نمرې ترلاسه کړو. انشاءالله استادانو موږ سره پوره محنت کړی دی تر څو ښې پایلې ترلاسه کړو. بل دا دی چې زموږ استادانو نه یوازینۍ هیله دا ده چې دغه پروسه باید په شفاف ډول تر څېړنې لاندې ونیسي. که څه هم استادان چې دي زموږ سره په ټولو چارو کې ښه کومک او همغږي لري، بل ښه شفافیت کوي. د یادونې ده چې دغه 4 میاشتنۍ ازموینې به 2 اونۍ روانې وي.